د مور سره د زوی دوکه. ډیر پخوا په یوه لرې پرته سرایي سیمه کې کوچیان اوسېدل. د دوی ترڅنګ د بدرالدین په نامه یو کس هم اوسېدی چې مور یې د هیرې په ناروغۍ اخته وه او غوښتل یې چې زوی یې ټوله ورځ د دې ترڅنګ ناست وي. زوی یې دې خبرې ډېر ځوراوه او فکر یې کاوه چې د خلکو تر نظره ډېر کوچنی شوی دی. کله چې له سیمې څخه د کټه کېدو وخت یې رانږدې شو نو بدرالدین خپلې مېرمنې ته مخ ور واړوه او ویې ویل: وا ښځې، کله چې له دې ځایه تلو نو مور مې له ځان سره مه بیایه، همدلته یې پرېږده، لږ خواړه ورسره کېږده چې یا یې لیوان وخوري او یا هم په خپله مړه شي چې له غمه یې بېغمه شو. مېرمنې یې وویل: سمه ده، څه چې ته وایه هغسې به وکړم. د کټه کېدو وخت راورسېد. ټوله کډه کولو ته چمتو شول. د بدرالدین مېرمنې د څه ناڅه خوړو ترڅنګ خپل یو کلن کوچنی ماشوم هم د خپلې خوښې سره پرېښود او خپله لاړه. هغوی یوازې او یوازې همدا یو زوی درلود. بدرالدین له خپل زوی سره ډېره زیاته مینه لرله. د وزګارتیا پر مهال به یې له هغه سره لوبې کولې او له لیدو به یې خوند اخیسته. له څه مزل څخه وروسته د غرمې ډوډۍ خوراک لپاره په یو ځای کې دمه شول. ټول په ډوډۍ خوراک بوخت شول. بدرالدین خپلې ښځې ته مخ ور واړوه او ورته ویې ویل: وا ښځې، زوی مې راوله چې یوه شېبه ورسره لوبې وکړم. مېرمنې ورته وویل: هغه مې ستا له مور سره پرېښود. بدرالدین د دې خبرې په اورېدو له ډېرې غوسې تور او شین وخوټېد. چیغې کړې او خپلې مېرمنې ته یې وویل: دا دې څه وکړل، وکم بختې. مېرمنې په ځواب کې وویل: موږ هغه نه غواړو، کیدای شي په راتلونکي کې هغه ما او تا هم داسې پرېږدي لکه څنګه چې تا خپله مور پرېښوده. د مېرمنې خبرې د بدرالدین په زړه باندې د ګولۍ په څېر ولګېدې. په بیړه په خپل آس سپور او د خپلې مور او زوی په لورې لاړ، ځکه چې د دوی له کټه کېدو وروسته به هغه ځای ته لیوان په دې موخه راتلل تر څو له دوی نه څه پاتې وي او ویې خوري. کله چې هغه ځای ته ورسېد ګوري چې مور یې خپل مسۍ پر اوږو کېنولی. لیوان شاوخوا ترې تاویږي او مور یې کاڼي را اخلي او هغوی پرې ولي. هڅه کوي چې ماشوم له لیوانو څخه وساتي. بدرالدین لیوان وشړل او خپله مور او زوی یې له ځان سره بوتلل. له دې وروسته به یې چې کله کډه کوله لومړی به یې خپله مور په اوښ سپره کړه، بیا به دی له آس سره ورپسې روانېده او د خپلې مور ساتنه به یې د خپلو سترګو په څېر کوله. عبرت: نن چې ته خپل د مور پلار سره څنګه چلند کوې، سبا به ستا اولادونه ستا سره هم داسې چلند کوي. نو راځئ چې په ژوند کې د خپل مور پلار خدمت وکړو او له ځانه یې خوشحاله وساتو، ځکه چې چا هم خپل مور پلار خوشحاله ساتلی وي، سبا چې د اولاد رالوی شي دی به هم داسې ورڅخه خوشحاله وي. د حکایات مصنوي شریف له خوا وړاندې کیږي.